أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه کم وخت چې مسلمانان خیبر ته نږدې سوه او د لرې د خیبر کښتونه او باغونه ولیدل سوه، نو مسلمانانو په ډېر لوړ آواز تکبیر او تهلیل وایه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل: پر ځان تکلیف مه تېروئ، اوازونه مو کښته کړئ، تاسې کوڼ او غائب نه بولئ، بلکې تاسې اورېدونکي او نږدې ته دعا کوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم نږدې و خیبر ته واړول. د مازدیګر لمونځ یې ادا کړ. د لمانځه تر ادا کولو وروسته یې هغه خواړه چې د دوی سره ورسره وه راوغوښته. د ټولو سره بل شی نه و موجود بېله د اوربشو د اوړو څخه. هغه یې خیشته کړه او ټولو وخوړه. بیا یې د ماښام لمونځ ادا کړ او بیا د ماخوستن. بیا نو په دغه شپه د خیبر پر طرف وررهي سوه او په شپه کې خیبر ته ورسېده. په هغه شپه چې مسلمانان و خیبر ته ورسېده، الله جل جلاله د خیبر پر یهودو خوب غالبه کړي. ټول بیده دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په راتګ هیڅوک نه دي خبر. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه شپه چې په سهار کې یې جنگ شروع کیږي د هلته نږدې و خیبر ته تېره کړه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عادت و چې یو قوم ته به د شپې ورسېدی، په هغه شپه کې یې پر چا حمله نه کول، تر سهاره یې انتظار ورته کاوه. کم وخت چې سهار سو، د سهار لمونځ یې په تاریکه کې ادا کړ او مسلمانان د حملې دپاره ځانونه تیاروي. خیبر خو په خپله ټوله مضبوطې قلاوې وې، مګر کښتونه یې چې ډېر زیات او پراخه کښتونه وه ټول د قلاو پر شاوخوا وه. دغه منطقه چې پر خیبر راګرځېدلې وه ټول کښتونه او باغونه وه، خاصتا د خرما باغونه. په دغه شپو کې چې د مسلمانانو د راتګ آوازې وې، د خیبر د بزګرانو او باغوانانو دا عادت و. د مخه تر دې چې دوی کښتو ته راووځي، اول به سپاره نفر راووتل، شاوخوا بیا معلومات وکړي چې د مسلمانانو لښکر خو به نه وي راغلی، څوک خو به حمله نه راباندې کوي. که به څوک نه وه، بیا به سپاره نفر بیرته ننوتل او باغوانانو ته به خبر ورکړي چې څوک نسته ورووځي. بیا به بزګران د کارو دپاره وروتل. په دغه شپه الله جل جلاله پر دوی خوب مسلطه کړي. ټول پس له لمر ختو راویښ سوه. عادت دا و چې سپاره نفر به تر سپېدو د مخه راوته چې معلومات وکړي او بزګران به د سپېدو سره راوته. خو په دغه ورځ ټوله تر لمر ختو وروسته راویښ سوه. چې ویې کتل لمر راختلی و او د بزګرانو د خپلو کارو تلوار و. نو یې د معلومات دپاره څوک ونه لېږل، په خپله بزګران راووته چې په خپلو کښتو کې کار وکړي. کم وخت چې کښتو ته ورننوته، ناببره یې ولیده چې د مسلمانانو لښکر د کښتو تر شا پروت دی. بزګرانو نارې کړې: محمد و خمیس، محمد و خمیس، یعنی محمد صلی الله علیه وسلم او لښکر یې دي. او بیا په ځغستا مخ پر قلاو رهي سوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دوی ولیده، پر نارې یې کړه: الله اکبر خربت خیبر، الله اکبر خربت خیبر. موږ چې د یو قوم پر مځکه واړوو، د هغو سهار غمجن او د بیرې ډک سي. دا د خیبر د فتح اوله علامه او خیبر ته د مسلمانانو د رسېدلو حالت و. ځینې صحابه کرام په ډېر شوق کې وه، غوښته یې چې فوراً حمله وکړي، مګر
رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل صبر وکئ، جنگ داسې نه دی، د دشمن سره د مخامخ کېدو غوښتنه او ارزو مه کوئ. هو الله جل جلاله د فتح وعده در سره کړې ده، مګر بیا هم د دشمن د مخامخ کېدو غوښتنه مه کوئ، او که بیا ورسره مخامخ سواست هلته نو صبر کوئ او ثابت درېږئ. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانان سره راټول کړه چې دعا وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دعا شروع وکړه او ویې فرمایل اللهم رب السماوات وما أضللنا ورب الأرضين وما أقللنا ورب الشياطين وما أضللنا فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها اللهم أنت ربنا وربهم ونواصينا ونواصيهم بيدك وإنما تقتلهم أنت. أول أوسنو فبسم الله در دمخصي يعني إلهي رب د آسمانو او د هغو شیانو چې سایه یې کړې ده، رب د مځکې او د هغه شیانو چې په مځکه کې پرله اوړي، رب د شیطانانو او د هغو چې دوی ګمراه کړي دي. موږ ستا څخه د دغه کلي او د هغه د اهل او هغه چې پکښې دي خیر غواړو، او په تا سره د شر څخه د دغه کلي او د شر څخه د اهل د کلي او د شر څخه د هغه څه چې په دا کلي کې دي پناه غواړو. الهي ته زموږ او د دوی رب یې، زموږ او د دوی اختیار ستا په قدرت کې دی، او خامخا دغه د دوی وژنه ته کوې. یعنی که څه هم په ظاهره مسلمانان ورسره جنګیږي او وژني یې، مګر په حقیقت کې د دوی وژونکی الله جل جلاله دی. ځکه الله جل جلاله د سورة الانفال په 19 نمبر آیات کې فرمایي فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. یعنی دغه کفار تاسې په خپل قوت سره نه دي وژلي، مګر الله جل جلاله وژلي دي، او نه دي ویشتل کړي تا ای محمد صلی الله علیه وسلم په هغه وخت کې چې په ظاهره سره تا ویشتل وکړه، لیکن الله جل جلاله دغه ویشتل وکړه. که څه هم دغه آیات شریف په بدر کې نازل سو او موږ یې هلته پوره قصه او ترجمه درته بیان کړې ده، خدا په عمومي شکل سره د الله جل جلاله د طرفه څخه تعلیم دی. یعنی هغه چې ستاسې دشمنان وژني هغه تاسې نه یاست، بلکې الله جل جلاله یې وژني. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل انما تقتلهم انت، چې د صحابه کرامو ښه یقین سي چې شکست الله جل جلاله ورکوي، نه موږ. او خیبر ته تر ننوتلو د مخه د صحابه کرامو نیت ښه صاف سي. ورونو د مخه تر دې چې د خیبر د فتحې په بیان شروع وکم، اول به د خیبر جغرافیایي موقعیت یا د هغه قلاو ترتیب او جوړښت درته بیان کم چې دغه معلومات مو د جنګو او د خیبر د فتحې په قصه ښه پوهوي. هغه داسې خیبر پر دوې حصې ویشل سوی دی. یوې حصې ته یې نطاط او شق ویل کیږي، او بلې حصې ته یې کتیبه ویل کیږي. یعنی د خیبر قلاوې په دوو منطقو کې جوړې سوي وې، چې یوې منطقې ته نطاط او شق ویل کېده، او دوهمې منطقې ته یې کتیبه ویل کېده. په نطاق کې 3 قلاوې دي او په شق کې 2 قلاوې دي، چې د دغه نطاط او شق په مابین کې لږ فاصله ده، او کتیبه بیا د دغه ځایه څخه لرې په بله منطقه کې واقع ده. په کتیبه کې هم 3 قلاوې دي. هغه قلاوې چې په نطاط او شق کې دي په داسې نومو سره بلل کېدې. اول د ناعم قلا، او دا هغه اوله قلا ده. څرنګه چې دا قلا په مخ کې ده ډېره مضبوطه او محکمه قلا وه، او د هغې قلا څخه پر دشمنانو په آساني سره حمله کېده. دوهم د صعب ابن معاذ قلا، چې دا بیا تر ټولو لو قلا وه،
چې یهودو په دغه قلا کې درنه یا ثقیله سلاح یو ځای کړې او جمع کړې وه. دریم د زبیر قلا. دغه درې قلاوې په نطاق کې واقع وې. څلورم د ابی قلا. پنځم د نزار قلا چې دغه دوې قلاوې په شق کې واقع وې. او د خیبر هغه دوهمه حصه چې کتیبه ورته ویل کېده هلته درې قلاوې وې. اول د قموس قلا چې دا د ابوالحقیق د اولادې قلا وه چې اصلا د بني النظیر یهود وه او اوس د خیبر پاچاهان دي. او د یهودو پاچا کنانه ابن ابوالحقیق او ورور یې ربیع او بل ورور یې اعلا ابن ابوالحقیق پکښې اوسېده. شاهي خاندان ټول عدالت و. دوهم د وطیح قلا. دریم د سلالم قلا. هو هلته په خیبر کې بیله دغه اتو قلاو څخه نورې کوچنۍ قلاوې هم وې، خو دغه قلاو ته په لویواله او ټینګواله کې نه رسېدې او حربي اهمیت یې نه درلودی. اوس نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلې خیمې د نطاق او شق په مابین کې ودرولې. د مسلمانانو د لشکر ساتنه او پیرداري حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه پر غاړه واخیسته. خو د مسلمانانو د لشکر اعاشه او د اوبو رسول او ځای پر ځای کول د حضرت عثمان ذی النورین رضی الله تعالی عنه پر غاړه و. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم و یهودو ته نفر ورولېږل چې د دغه درو کارو څخه یو کار وکړي. اول دا چې مسلمانان سي، ځانونه او مالونه به مو په امان سي او د مسلمانانو سره به ژوند کوئ. دوهم یا جزیه قبوله کړئ، مسلمانانو ته به جزیه ورکوئ او د مسلمانانو د حکم تابع به یاست. بیا مو نو وطن او مالونه تاسې ته در پاته دي، ټول شیان مو خپل دي، فقط په کال کې به مسلمانانو ته جزیه ورکوئ او د مسلمانانو تر حکم به لاندې یاست. که دغه دوه شی ونه منئ دریم نو جنگ دی. نفر چې ورغله او یهودو ته دغه درې خبرې وکړې، هغو ویل لږ وروسته به جواب درکو، موږ به مشوره وکړو بیا به حال در ولېږو. نفر هم راغله ویل لږ وروسته به جواب راکړي. ناببره د قلاو دروازې خلاصې سوې او یهودو په یوه ور حمله کوونکی لشکر راویستی او پر مسلمانانو یې هجوم وروړي. دا د هغه خبرو جواب و. غادرانو یهودو جنگ شروع کړي. یهود غواړي چې په خپل ټول قوت او طاقت د خیبر څخه دفاع وکړي. څرنګه چې مسلمانان هم د جنگ دپاره تیار وه، نو د یهودو د هجوم په مقابل کې ټینګ ودرېده. څو یهود بیرته مجبوره سوه په قلاو ننوتل او دروازې یې بندې کړې. نو د اولې لحظې څخه دا معلومه سوه چې یهود بې له جنګه بل څه نه غواړي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې د خرماو درختې یې ورپرې کړي، قطع یې کړي، چپه یې کړي، لکه څرنګه چې مسلمانانو دغه کار د بني نظیر د یهودو سره هم کړی و. نو مسلمانانو د خرماو 400 درختې چپه کړې. په دغه کار د یهودو زړونه ولوېده. ویل والله که کامیابه هم سو خو مال نه راپاته کېږي، نو راسئ چې جزیه قبوله کړو یا صلح ورسره وکړو. خو د یهودو مشرانو دا خبره نه کړه قبوله. ویل خیبر د چا نه تابع کېږي. نو یې د جنگ عزم وکړي او هلته ویني چې د خرماو درختې یې چپه کېږي. ویل راځئ چې جنگ شروع کړو. نو یې د ناعم د قلا یوه دروازه خلاصه کړه چې د دغه قلا مشر او رئیس حارث نومېدی او د ده ورور چې مرحب نومېدی او د یهودو لوی پهلوان و، د دغه دروازې څخه راووتی. اوس مسلمانان په انتظار دي چې مرحب به د مبارزې او پهلوانۍ دپاره یو څوک ور وغواړي چې یو دم حارث د لشکره سره راووتی او پر مسلمانانو یې دوهم وار حمله وکړه چې دلته نو د مسلمانانو او یهودو په مابین کې لوی جنگ شروع سو. مسلمانانو د دغه حملې په مقابل کې شاته ولاړه، ځکه د جنگ دپاره یې هیڅ تیاري نه درلوده. د دوی دا خیال و چې اوس به فقط د دوو پهلوانانو په مابین کې مبارزه کیږي، نه لښکري جنگ. خو هغه یهودو ناببره حمله وکړه او مسلمانان د ماتې په حالت کې سوه، پر شا ولاړه. یهودو پر مسلمانانو ضربې او د تورو وارونه شروع کړه، تر داسې اندازې چې د جنگ او حملې په شروع کې یهود
تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې ورسېده او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله د یهودو سره ډېر شدید جنگ کاوه. څو مسلمانان بیرته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ټینګ سوه او یهود یې پر شا کړه. یهود هم بیرته ولاړه په قلا وننوتل او دروازې یې پسې بندې کړې. اوس نو د حملې او هجوم وخت د یهودو په لاس او اختیار کې دی. هر وخت چې یې زړه وغواړي هغه وخت د قلاو څخه راوځي او حمله کوي او مسلمانان تر قلاو د باندې انتظار کوي ځکه مسلمانان د حملې دپاره لار نه لري او قلاو ته نسي ورتلای. کم وخت چې د یهودو دغه حمله پای ته ورسېده رسول الله صلی الله علیه وسلم د استراحت امر وکړي. مسلمانانو ته وویل یو څه آرام وکړي. مسلمانانو د راحت دپاره ځانونه واچول خو یو د مسلمانانو څخه چې نوم یې محمود ابن مسلمه و او د محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه ورور و ویلي ده چې هلته یوه قلا ده بې له دغه مشهورو قلاو څخه چې نومونه یې یاد سوه. په هغه قلا کې څوک نه اوسېږي بله خالي قلا یې ولیده نو یې غوښته چې د دغه غږه څخه لرې سي او هلته ګوښه یو څه آرام وکړي. محمود ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه ولاړی د هغه خالي قلا و دیواله ته کښېنستی خو یهودو د هغه بلې قلا څخه ولیدی چې یو مسلمان یوازې د قلا و دیواله ته ناست دی. نو ویل څوک دغه مسلمان وژني؟ مرحب پهلوان ویل زه وژنم. نو د یوه بلې ګوښه او پټې لارې څخه ورغلی او د دغه قلا د دیواله سر ته وختی. د هغه ځای څخه یې یوه لو غټه ډبره یا د میچنې پل پر محمود ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه راوغورځول. محمود ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه د دغه وارې څخه ډېر شدید زخمی سو حتی د سر پوست یې پر مخ راولوېدی مګر په دغه وخت کې ونه وژل سو. د قلا د دیواله څخه راولاړ سو او وینې ځینې بهیږي. څو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د ده علاج وکړي خو تر علاجه پورې نه ورسېدی او پس له څو لحظو څخه وفات او شهید سو چې دا په خیبر کې د مسلمانانو اول شهید و. اوس مسلمانان غواړي چې یو څه آرام وکړي مګر څرنګه چې د دوی ځای د نطاط او شق په مابین کې و دلته یهودو د غشو وارونه پر شروع کړه. د شق او نطاط د دواړو طرفو څخه پر مسلمانانو غشې اوري او غشې هم مسلمانانو ته ورسیږي. مسلمانان ډېر په عذاب سوه. په ټوله ورځ یې هیڅ آرام ونه کوي. ناست دي او د ځانو څخه غشې ګرځوي. یهودو دونه ډېر غشې پر واورول چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه ګوته هم وویشتل سوه او زخمی سوه. حباب ابن منذر رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلی او ویل یا رسول الله دغه ځای چې دغه اوس موږ پر اړولی دي آیا دا د الله جل جلاله امر دی چې دلته واړوه او که دا په جنگ کې رایه او نظر دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا دا جنگي رایه او نظر دی. نو حباب ابن منذر رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله دغه ځای و دغه قلاو ته ډېر نږدې دی او د یهودو ټول جنگي خلق هم دلته دي. دوی زموږ په حال خبریږي او موږ د دوی په حال نه یو خبر او د دوی غشي موږ ته رارسیږي خو زموږ غشي نه ورسیږي او موږ د دې څخه هم په امان نه یو چې د شپې حمله را باندې وکړي. نو که امر وکړي چې یو بل داسې ځای واړوو چې د دغه ضررو څخه په امان وي او هغه ځای د ځان دپاره قرارګاه وګرځو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ستا نظر صحیح دی مګر اوس نه. بیا به یهود وایي چې وبېرېده. نو مسلمانان ناست دي او د ځانو څخه غشي ګرځوي. دوی غوښته چې یو څه آرام وکړي خو هغه یې ټوله ورځ په دفاع او د غشو په ګرځولو تېره سوه. تر ماښامه یې دغه حال و. څو شپه سوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې درځئ او بل لرې داسې ځای یې واړول چې د یهودو غشې نه ورسېده. په دغه بله ورځ مسلمانانو د هجوم او حملې دپاره ځانونه تیار کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې بې له زما اجازې څخه به نه څوک حمله کوي او نه به وروځي.
اوس چې د یهودو د قلا دروازې خلاصې سوې او د یهودو سپاره پهلوانان د مبارزې دپاره راووته، د مسلمانانو څخه یو نفر چې د بني اشجع د قبیلې څخه و، یعنی نه د مهاجرینو څخه و نه د انصارو څخه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم بې اجازې یې پر یهودو حمله وکړه، غواړي چې خپل ځان او دلاوري ښکاره کړي، خو بدبختانه د یهودو د طرفه ووژل سو، چې دا د مسلمانانو څخه دوهم نفر و چې وژل کیږي. مګر د ده په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل لا تحل الجنة للعاصي، یعنی سرکشه او هغه چا لره چې اطاعت نه کوي جنت نسته، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرفه واضحه او ښکاره امر سوی و چې زما بې اجازې به څوک حمله نه کوي، خو دغه نفر سره د دغه امره نافرماني وکړه، نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې نافرمانه ته هغه چې اطاعت نه کوي جنت نسته. او د دغه دروازې د خلاصېدو سره یو مریی راووتی چې د یهودو پسونه یې پیول، شپانه و، دی په داسې ډول سره راووتی لکه دغه پسونه چې پیایي، مګر د هغه پسو سره د مسلمانانو و لښکر ته ورغلی او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلی، ویل یا رسول الله ما ستا پر دین ایمان راوړی دی او وایم لا اله الا الله وانک رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده په ایمان خوشحاله سو، بیا شپانه وویل دغه پسونه زما سره امانت دي او زه بیرته یهودو ته نه ورځم، نو دغه پسونه تاسې اخلئ؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا. شپانه ویل نو څه په وکم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل امانت باید بیرته و خپل خاوند ته ورکول سي، که څه هم زموږ د دشمنانو څخه وي، موږ امانت مال نه اخلو. مریی ویل نو څنګه یې بیرته ورولم؟ که یهود زما په اسلام خبر سي وژني مې. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د دوی پر طرف یې ور وشړه. شپانه ویل ورکیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل ته ور وشړه. شپانه هم اطاعت وکړي او پسونه یې د خیبر او قلاو پر طرف ور وشړل. اصحاب کرام وایي دغه پسونه د خپلې قلاو طرف ته داسې رهي وه لکه شپانه چې ور رهي کړي وي، تر څو چې قلا ته ننوته. نو شپانه خپل امانت تسلیم کړي. بیا نو د مسلمانانو د طرفه حمله او هجوم شروع سوه او دغه شپانه هم په دغه حمله کې ګډون وکړي. د اول وار دپاره یې په جنګ کې حصه واخیسته او شهید کړه سو. په سهار کې مسلمان سو او د ماپښین تر مانځه د مخه شهید سو. نو یې په اسلام کې هیڅ لمونځ نه و کړی او شهید سو. دلته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل که څوک غواړي چې د اهل جنت څخه و یوه داسې نفر ته وګوري چې هغه نفر دې په ټول عمر یو رکعات لمونځ نه وي کړی، نو دې و دغه شپانه ته وګوري او د ده سره اوس دوې حور العین ورسره دي رضی الله تعالی عنه. ورونو په حدیث شریف کې راغلی دي چې جنت و تاسې ته ستاسې د چوټې تر بند در نږدې دی او اور هم دغه رنګه نږدې دی. نو جنت ته تګ ډېر اسانه دی چې الله جل جلاله یې و چاته اسانه کړي. اوس نو د ناعم د قلا پر شاوخوا د مسلمانانو د طرفه محاصره ټینګیږي او جنگ هم د ناعم د قلا پر شاوخوا دی چې دغه قلا د خیبر اوله قلا ده. د مسلمانانو ډلې په یهودو پسې ګوري چې څنګه حمله پر وکړي او یهود بیا په مسلمانانو پسې ګوري چې په نتیجه کې کوچنۍ حملې کیږي او دې جنگ څو ورځې دوام پیدا کړي. هفته تېره سوه صحیح نتیجه نسته. 10 ورځې تېرې سوې بیا هم بې نتیجې دي ځکه قلا ډېره محکمه ده، خو د مسلمانانو د طرفه محاصره دوام لري. څو یوه ورځ هغه د یهودو لوی پهلوان مرحب راووتی او د مسلمانانو د طرفه پهلوان غواړي چې جنگ او مبارزه ورسره وکړي. مرحب د مسلمانانو د لښکر و مخته د غرور او تکبر حرکتونه کوي ځکه مرحب د یهودو داسې پهلوان و چې په ټولو یهودو کې مثل او جوړنه وه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.